गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम ګران کتونکو یو پیره ستاسو په خدمت کې بیا موږ حاضر یو. موږ نن یو بلې ویډیو ستاسو لپاره راوړې ده. ټیک ټاک لپاره یو ویډیو راوړې ده چې د هغې ایډیټینګ کول په څه طریقه باندې پکار دي. نو ټول نه مخکې به خپل کاین ماسټر راکولاو کړئ. کاین ماسټر راکولاوېدو نه پس به تاسو ته دا قسم له پیج راکولاو شي. په دې کې موږ ته دا کومه غټه کرښه چې دا درې کرښې دي، دوه وړې دي، یو غټه ده، منځ کې چې کومه کرښه ده په کوم باندې چې غشه ټوپونه وي د ټول نه مخکې به دا راکولاو کړئ. موږ ته به داسې قسم له پیج راکولاو شي. د پیج د راکولاوېدو نه پس به موږ دا 16:9 چې کوم موږ ته ښکاري دا پیج به موږ راکولاو. د دې راکولاوېدو نه پس به موږ چې په کومه ویډیو باندې ایډیټینګ کوو د ټول نه مخکې به موږ هغه خپله ویډیو راکولاو کړو چې آیا موږ په کومه ویډیو باندې ایډیټینګ کول غواړو. زموږ سره چونکې دا ویډیوګانې دي موږ دا ویډیو راکولاو. دا ویډیو چې موږ راکولاو کړو دې نه موږ اضافي ځایونه چې کوم دي دا ترې موږ لرې کوو چې موږ ته د خپلې ویډیو پته ولګي. اضافي ځایونه چې زموږ سره کوم دي هغه ترې موږ به لرې کوو. ګورو چې زموږ سره کوم اضافي ځای دی او کوم نه دی چې هغه ترې موږ لرې کوو. دې ځای کې دا اضافي ځای چې کوم دی دا به موږ کانچي ته لاړ شو. کانچي نه پس اولنی چې کوم دی دا به موږ ووهو. دې نه به دا اضافي ځای لرې کړو. ښه دا به اوکې کړو. بیا لږ ګورو. ښه بس دا په دې ځای نه ودرېږي. دا په من نیمه کړو. کانچي باندې به په من داسې به ټک ورکړو. دا کانچي نشانې دا به ووهو. دا اولنی درېیم نمبر ته ولاړ شو. دا ویډیو چې کومه زموږ ده دا په من موږ نیمه کړو. ښه دې نه پس په دې له موږ راوړو خپل نور شیونه. دې نه پس به موږ دې له راوړو. ښه دې نه پس دې ته به موږ لاړ شو دې لیر ته. دا لاس له موږ په دغه ځای پاتې شو. دې لیر ته به موږ لاړ شو. لیر نه پس به موږ لاړ شو میډیا ته. میډیا کې زموږ سره یو څو شیونه را سره دي چې هغه موږ راکولاو کړو. نو موږ ته به پته ولګي چې دا موږ په څه طریقه باندې جوړوو. نو موږ د میډیا نه پس اوس ګورو چې زموږ سره دا دې له یو نور راوړو. دا زموږ سره په کوم ځای کې پروت دی. ښه دا زموږ سره پروت دی. دا موږ راکولاو کړو. اوکې پسې ووهو. دا به داسې راولئ دې لاس له خو دا به داسې لږ ورکوټی کوي. ټیک شو که نه. دا به راولئ دې لاس له هسې به یې ورکوټی کوي. دې لاس له به یې راولئ. دا چابي تاسو ته ښکاري په دې سایډ باندې هغه شی چې ټوپونه وي دې له به ټک داسې ورکوئ. دې له چې ټک ورکوئ دا به لږ داسې وړاندې کوي. ټیک ده. دې ځایونو له چې ټک ورکوئ دې ځایونو ته به دا خپل ځای نه وښودوئ. دې ځایونو ته به شي او دې له به ټک چې کوم دی ورکوئ. ټک به ورکوئ او لږ وړاندې کوئ. ټیک ده. دا به روانه شي. دې له به بل ټک ورکوئ. داسې دوه ټکونه شو. دا به اوس لسې لږ راکولاو کړئ چې لږ به یې راغټ کړئ او دې ځایونو ته به یې راولئ. ټیک شو. او بس یې اوکې ووهئ. دا به په دې طریقه شي. ټیک شو که نه. زموږ ویډیو داسې شوه که نه. ښه دې ځایونو کې چې کومه ده دا نشان چې کوم دی دا موږ به لرې کوو ډیلیټ کوو. دا موږ ته نه دی پکار. دې له موږ بل راولو. لیر ته به لاړ شو. لیر نه پس به موږ میډیا ته لاړ شو. د میډیا نه پس به موږ زموږ ویډیو چې کوم ځای کې ده موږ هغې ته لاړ شو. ښه دې ته به موږ لاړ شو. دا زموږ سره بله ویډیو ده. د دویمه حصه چې کومه ده دا د دې ویډیو ده. دا به موږ راکولاو کړو. دا به موږ هم نه دا به دې ځای کې راغله. بهرحال دې ډیلیټ کړه. موږ دې میډیا ته به لاړ شو. میډیا کې زموږ سره چې کوم ځای کې ډاونلوډ ویډیو ده موږ هغې ته لاړ شو. ډاونلوډ واتساپ ډاونلوډ. ښه دا ویډیو ده. دا موږ راکولاو کړو. زموږ ویډیو په دې طریقه راغله. ټیک شو. دې ځای کې وګوره.
دا اضافي ځای چې کوم دی دا به ټک ورکړو کانچي له به راشو کانچي به ووهو کانچي نه پس اولنی چې کوم راشي دا به موږ ووهو چې دی نه اضافي ځای لرې شي ټول نه مخکې دویم دا به داسې لږ یو څو قدم وکړو موږ ته یو دې نه دا چې کوم دی دا موږ به دې ځینې کټ کړو دې له به ټک ورکړو دا بقایي اضافي ځای چې کوم دی دا به موږ لرې کړو کانچي له به لاړ شو کانچي نه پس موږ دویم نمبر له لاړ شو دې له به ټک ورکړو اضافي ځای به ترې لرې کړو دا به اوکې شي زموږ سره دا ویډیو پاتې شي خو د دې سپیډ به موږ راکم کړو اوس په دې سپیډ چې دی له موږ ټک ورکړو دا ګړۍ چې کوم نشان موږ ته راغی دا ګړۍ به موږ ووهو دا به موږ په 1 باندې اوس ولاړه دا به موږ راولو د 0125 125 له اخري سر ته به راورسوو زموږ ویډیو غټه شي او ښکلې شي اوکې ورپسې ووهو ښه د دې نه پس خو دا هم وشوه دا چې کوم دی دا زموږ ساوند چې دی له هم به موږ راوړو خو د هغې نه پس موږ لکه دې له یو بل څیز راوړل غواړو زموږ سره بل یو ایمیج دی چې څنګه دا ګلاس داسې ووالی شي زموږ سره بل یو ایمیج دی هغه به راوړو موږ ځو لیر ته به لاړ شو لیر نه پس به لاړ شو میډیا نه پس زموږ سره اوس هغه ایمیج په کوم ځای کې پروت دی هغه کتل غواړي چې هغه موږ راکولاو کړو او دلته ایمیج چې کوم دی هغه موږ خپل راوړو ډاونلوډ ها دا دی دا زموږ سره راغی داسې قسم دی زما سره یو ایمیج دی دا راغی دا به دې کراپینګ له لاړ شي کراپینګ نه پس به دا داسې په مزه باندې داسې ورکوټی کوي بیا پسې دا انیبل کوي کولاو به کوي دا بټن دا چې کوم دی دا به داسې کولاو کوي د دې دا سایډونه به لږ خړ خړ شي چې تاسو ته دا نه محسوسېږي چې دی کې لکه کار شوی دی چې دا لږ خړ خړ شي دا به پسې اوکې ووهئ بیا به دې له ټک ورکوي تاسو ته به دا قسم دغه شی راشي دغه شی به داسې راغټ کوي خیال هم دی دا به په دې طریقه راغټ کوي ځان ته دا چې راغټ کړو په دې طریقه باندې بیا به دې ځینې نه پس راشي لاندې دې ځینې کې دې دوه کرښې چې کومې ښکاري دا څه دې ته وایي بلینډینګ دې ته به راشئ دې نه پس به دا اولنی دی اولنی په دې طریقه راځي دویم دی دریم دی څلورم دی پنځم دی خو چونکې ځان له ستاسو مرضي ده چې په کومه طریقه ستاسو خوښ وي زمونږ دا ملټیپلای چې کوم دی دا زمونږ خوښ دی نو موږ ځان ته ملټیپلای لګوو دا اوکې پسې ووهو ښه دا زمونږ د دې ځای نه هم وشو زمونږ ویډیو اوس په دې طریقه راغله ښه دا نشان چې کوم دی دا پسې لږ داسې هم اوږد کوي داسې پسې اوږد کوي چې په خپل ځای باندې دی ولاړ وي ښه دې له بس موږ راولو میوزیک زموږ میوزیک د کوم ځای پورې راځي که نه نو موږ به بیا لاړ شو لیر ته لیر نه پس به لاړ شو میډیا ته د میډیا نه پس زموږ سره میوزیک په کوم ځای کې پروت دی هغه به راکولاو کړو ښه دا زموږ سره د میوزیک موږ میوزیک راکولاو کړو چې زموږ سره د کوم ځای پورې ځي ګورو یو پیره بیا بس دې ځای نه پوره شوه دا زموږ اضافي ځایونه چې کوم دي دې له به ټک ورکړو دې کانچې ته به راشو اولنی نه دویم به وهو دې نه به اضافي ځای کټ شي اوس دې لاندې له به ټک ورکړو لاندې له دې کې چې کوم کانچې ته به لاړ شو کانچې نه پس به اولنی نه دویم چې کوم دی ټرم ټو رایټ دا به ووهو دا اضافي ځای به دې کټ کړو اوس دا نور چې کوم دی دې له به ټک ورکړو بیا به کانچې ته لاړ شو کانچې نه پس به بیا اولنی نه دویم دا ووهو ټرم ټو رایټ به شي دا به ختم شي زموږ ویډیو بهترین طریقه سره جوړه شوه تاسو سره ټیمي نو تاسو نور هم په بهترین طریقه جوړولی شئ نور هم پکې ایډیټینګ کولی شئ خو چونکې زموږ ویډیو په دې طریقه باندې جوړه شوه دې نه پس اوس موږ خپله ویډیو بهر ته سپورټ وباسو نو بیا به راځو خپل دغه له دې ځای نه به دا بټن ووهئ شیر دا ویډیو چې کومه ده دا به ستاسو بهر ته لاړه شي او دا والیم چې کوم دی دا پسې های کوي دا ایکسپورټ به ووهئ زموږ ویډیو به بهر ته وتل شروع شي زموږ ویډیو چې بهر ته سم ووځي نو دوباره به موږ خپل پیج ته واپس راځو لږ انتظار کوو داسې په دې طریقه به دا کرښه روانه وي ښه زموږ ویډیو ووته اوس واپس موږ راځو خپل د کاین ماسټر پیج ته ښه موږ کاین ماسټر دوباره راکولاو کړو
داسې دا کرښه به ووهو، کرښې نه پس واپس 16:9 به ووهو. 16:9 پس زمونږ ایکسپورټ چې کومه ویډیو وتې ده موږ به هغه راکولاو کړو. زمونږ چونکې دا ویډیو ایکسپورټ شوې ده دا موږ راکولاو کړو. اوس په دې کې یو څیز دی دا دې ځای کې دا ویډیو چې کومه ده دا په منځ موږ کټ کړو، داسې به ووهو، دې کانچې ته به راشو، دا به دوباره په منځ باندې موږ کټ کړو. دې له اوس موږ راولي یو بل څیز چې هغې ساوند چې کوم دی هغه زموږ سره په دې اډیو کې دی. دا اډیو به راولو، اډیو کې دا شو، دا موږ داسې راواخیستو. دا موږ راواخیستو، دلته دا بیکګراوند شو. دې جمع نشان له به ټک ورکړئ. زموږ سره دلته راځي دا اولنی دویم هیډ اینډ بریک، دا به ووهئ. دا زموږ سره شیشې نشانونه وي، ولیدلو دا شیشه، دا به زموږ سره په څه طریقه راځي. دې له به موږ راولو دا ساوند به ولې راولو، دا به داسې اوکې کړو. دلته داسې چې څنګه راځي دا ویډیو به داسې په دې طریقه باندې زموږ سره راشي، بریک راشي. د دې نه پس زموږ ویډیو تیاره ده. اوس به دا موږ بار ته وباسو داسې دوباره د شیر بټن ایکسپورټینګ له به لاړ شو. ایکسپورټینګ کې به موږ دا بټن ووهو، زموږ ویډیو به بار ته وتلی شروع شي. که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو ټول نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ.